دا ده چې پس کې پښتانه چې څومره دي په اتفاق کې اوسېږي دا ده چې موږ دې نمبر تا باری دی تاسو څه پیغام بس څه ووایه دونه مهمه چې خلکو ته دا ویم چې نیگیټیو کمنټونه به نه کوئ. ها ملګرو دا زمونږ د پښتنو کم حالات چې دي هغه روان دي خو دا کمنټ درته وایم چې خلکو پې څه قسمه کمنټس کړي یعنې دا ښکار یو شان او بیا چې کم دی هغه بل شان ګوره یو په خپلو دا بل ټکی چې کم دی تاسو پوهېږئ وایي پسې خفه یم لکه وایي ما چې څه کړلی وي هغه وجې نه زه خفه یم چې آیا د دې دا شکلونه څرنګې دي او په فلټرو باندې ځان څنګه ښایسته کړلی دی بل یې لیکلي وایي نن راته پکې پته ولګېده چې د دې نه زه ښکلې یم دلته که تاسو ګورئ وایي مانو ناو انپالو وایي قرآن مې دی وایي زما ترې زړه تور شو او وایي په خپل دغه پسې خفه یم یاره لکه تاسو د دې کم فلټرې چې لګېدل دي هغو ته وګورئ او بیا د دې کم د ټیک ټاک د نورو ویډیوګانو ته وګورئ لکه زه اوس کوشش کوم دا وګورئ او کم حالات چې دي شروع کړل هغه هم ډېر زیات شرمناک دي افسوسناک دي چې څه قسمه کم بېعزتۍ کم قصې چې وي هغه دا کوي لکه تاسو د سکرین باندې دا لیدی شئ مختلف قسمه یې لکه سړی هغه شو کولی هم نشي چې دا څه قسمه حرکات دي شروع کړلی لکه اوس دې ویډیو ته وګورئ د دې کم مطلب چې دی هغه څرنګې وي او که په فلټر کې تاسو وګورئ بیا وداوټ فلټر وګورئ نو هم سړی اریان شي چې دا لا کم قسمه شی نه دي دغه کم ویډیو و دا معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې میلاو الله حافظ